حدیث کې دې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شیطان په یو سړي پورې نښتی په منځ کې تر دې چې دې پوه هم نشي چې څو رکعته مونځ کړی دا د شیطان کوشش دی په اودس کې او بل عبادت کې ځکه زه د ملګرو ته ټولو ته د زړه نه نصیحت کوم په منځ کې وسوسې په اودس کې وسوسې په هر عبادت کې وسوسې د دې نه ځان لرې ساتئ دا ګوره انسان لیونی کوي ما سره په خپل یو قسم یو شی ما ته وي علاج وښایه ما ته د وسوسو وی کله ناکله زه اودس چاردم 15 یا 10 شپېرې کوم ته چې کله اودس وکړم راوځم یاره ما خپه پته نشي انځلې وه که نه انځلې بیا لاړ شم چې راوځم چې ما ګوره د سر مسه پوره کړې وه که نه وه کړې راوځم چې بیا له ما مخ باندې پوره ږیره مې لمده کړې وه که نه بیا ګوره اوس شیطان دې د عبادت ته نشي منع کولی ځکه چې نشي منع کولی ځکه چې هلته هغه سړی مؤمن دی نو دومره خطرناک دی او دومره هوښیار دی د کومې لارې نه وله راغی اوس یې په شکونو کې ور واچو نو هغه عبادت باندې پوه هم نه کو دا د شیطان دومره خطرناکې طریقې دي عبادت به ته کې خو پوهېږې او پې نه مونځ یې وکړو 4 رکعته که 3 که 2 په منځ کې سوره فاتحه ما ویلې ده که نه ده ویلې ما اوس سمع الله لمن حمده ووایې که ونه وي ستا توجه د سره د الله طرف ته ځي نه ستا توجه د قرآن تلاوت ته د سره ځي نه ستا توجه اذکارو ته د سره ځي نه ستا ټوله توجه د شیطان وسوسو ته ده نو ځکه دا خبره یاده کوي چې شیطان د ته څه وسوسه هم راچي د عباداتو په منځ کې چېرې دا به داسې شي او دا به داسې نو دې ته اعتبار مه ورکوئ ځکه که ته شیطان دې خبره کې پرېوځي نو شیطان به خون ومومي او ته پته لري چې دا سړی اسم زما په وسوسو کې راځي نو ښه زور به ورکړي او ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله باره کې راځي وی هغې یو پیر مونځ کو او د مانځه په دوران کې دا چلو کو شاګردان یې ډېر حیران شو چې دی خو د مانځه په دوران کې 2 ګوتې نیسي نو دې څه مطلب دی سلام یې چې وګرځو هغه ورته وی امام صاحب ته خو مانځه کې 2 ګوتې نیسي کړي وی شیطان راته وی چې اودس دې برابر نه دی ومایي چې 2 ګواهان به راته ښایي هسې نه منه به داسې مقابله د شیطان په کار ده و شیطان ته ته اودس نه کړه هم اودس کړی که نه اودس ما کړی لمونځ د باندې ګډوډ شو بیا چې ته اودس لاړ شي وکړې راشي ما خپه پکې ما نه وایي دا ګورې سړی لیونی کوي ګورې دا قسمه سوچونه او فکرونه انسان څه کي لیونی کي بله مسله اکثر ملګري زموږ نه دا تپوس کوي وایي ما ته د الله په باره کې داسې سوچونه راځي چې زه یې ویلی نه شم صحابه کرام راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او همدقه خبره یې کړې وه وی یا رسول الله موږ کې بعضو ته داسې سوچونه راځي چې موږ یې په خوله نشو ویلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا د ایمان نښه ده د ایمان نښه معنی ده چې دا سوچونه شیطان هغه چا ته ور واچوي چې هغه دیندار یې مؤمن یې نو سبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم علاج کولی دی وی چې کله په تاسو کې چاته داسې سوچونه راځي نو دې دې دا سوچونه بند کړي اولنی کار به دا وکړي دا سوچ او وسوسه به څه کړي دا به بنده کړي دریم کار به دا وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي دریم کار به دا وکړي ګس طرف ته به لاړې توکړي او دغه شان بعضو روایتونو کې راځي چې دغه آیت به ووایي هو الاول والآخر والظاهر والباطن دغه آیت به ووایي یا سوره اخلاص به ووایي په دې طریقې سره انسان دا وسوسه او سوچ به ختم شي دا حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شیطان به پتا پورې نښتې تا ته به دا وایي چې ته خو الله پیدا کړی هغه پلانې الله پیدا کړی دی هغه پلانې الله چې د هغه پیدا کړی دی هغه الله چې د هغه پیدا کړی خو د الله چا پیدا کړی حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شیطان به تاسو داسې دغه راځي نو چې دغه ځای ته ورسېدی نو خپل سوچ بند کړي او الحمدلله دا د خوشحالۍ خبره ده الله په دې قسمه وسوسو او سوچونو باندې موږ نه رانیسي ځکه چې دا خو د شیطان کوشش دی شیطان خو به کوشش کوي نو الله به موږ نه رانیسي چې کله ستا په زړه کې دا خبره مضبوطه وه چې الله تا په دې نه رانیسي نو بیا د شیطان میشن چې کوم دی هغه تا څه کو هغه تا ناکامیاب